مالګرو د پښتنو د عزت لوټ کولو والا د پښتنو د مال لوټ کولو والا ګروپ چې کوم دی گرفتار شو. څنګه گرفتار شو دا ټول حقیقت در سره ویډیوز کې شیر کوم. دا ویډیو لازمي ګورنر مالګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم مالګرو، حکمت جان مو امید لرم چې ټول روغ او جوړ د جن په موضوع کې به مالګرو تاسو ته دا سیټ کې کومه ویډیوز چې ښکاري دا زنانه مالګرو دا زنانه په هر علاقه کې ګرځي او کم کور چانس وي چې کم کور کې سړی نه وي هغه کورو ته نوځي او هغه نه چې کم مال دی دا لوټ کوي. څنګه طریقې سره لوټ کوي مالګرو د هغه کور والا زنانو ته دوی یو قسم ګوري چې هغه بیهوشه شي، نو بیا دوی خپل کاروي چې کله خپل کار دی هغه تر سره کوي. مالګرو دا ګروپ گرفتار کړی شوی دی. څنګه گرفتار کړی شوی دی مالګرو تاسو د خبرې واورئ، دا غي نه پس بیا خبرې اترې کوو. دا شپږ کسان دي دا ګوره دا محمد دی هغه باندې میډیا دا په دې زاخیلو کې چې دی بره محله مسلم آباد کې زاخیل بالا کې یو کور کې ورننوتي د اویس او سهیل دی دای کور دی پوه شوې ته ورننوتي د هغې سړي مړي کور کې نو ته پاک کار ته ګوره چې څوک باندې بار نه راغلي دي نو هغې بیا چې دی نو دا جنکۍ هغه زنانه هم تې خلاصه کړې ده او دا جنکۍ چې دی بیا پولیس ته کال کړی دی پسې وربند کړی نو پولیس ته یې کال وکړو د پولیس بوتلې. مګر تاسو دا ویډیو کته چې دوی په یو کور باندې ننوتي دي او کور والو ته به ویلي چې یو بر راوړی یا بل سره راوړی. زموږ پښتانه خو د زړه ډېر کمزوري دي، په زړه به پخ پښو وي نو زنانه چې ورته اوبه راوړي نو دوی ورته څه ورکړي دي. چې کله دوی څه ورکړي دي نو دوی چې یاره مونږ به د خپل مال چې د دوی کم مال چې دا به مونږ لوټ کړو، خو دا کې د بهر نه د دوی کور والا څوک پرې راغلي دي او ګیټ چې کم دی دوی پسې بند کړی دی. نو بیا د هغې پولیسو ته چې کوم دی خبر ورکړی دی او دا ګروپ گرفتار کړی شوی دی. ملګرو د ویډیوز مطلب مې دا چې نن سبا په دې علاقو کې داسې زنانه ډېره شته چې هغه د پردو مال ته غلي وي، داسې کور باندې نوځي د کور زنانو ته د اوبو په بانه یا د بل څه په بانه ورشي او د هغوی نه بیا نشه ورکړي او د هغوی نه بیا د هغوی مال چې کوم دی هغه ټول لوټ کړي. ملګرو صرف دا نه، نن سبا داسې زنانه هم راوتي چې هغوی دغلته کیمرې لګولې وي او ستاسو د کور نه ویډیوز وکړي چې کله دوی د دوی کور نه لاړ شي بیا ستاسو د کور لکه کم کور والا او ویډیو چې ورسره وي هغې کور والا سړو ته کار وکړي او ورته ووایي چې ستاسو د کور ویډیو ما سره دومره پیسې راکوئ او که نه راکوئ، نو بیا هغه ویډیوز چې د دوی د کور ویډیو دوی کړي وي هغه ویډیو په دوی باندې بیا خرڅوي. خو ملګرو زموږ پښتانه به ډېر داسې وي چې غریبانان به وي هغوی بیا د هغې وس نشي کولی نو د هغوی ویډیوز بیا فیسبوک باندې داسې په سوشل میډیا باندې چلوي. نو ملګرو مهرباني وکړئ خپل کورونو کې ورته وایي چې داسې قسمه زنانو باندې چې شک راځي نو فورا د خپل کور والا ترین کوئ. نو هغه کور والا ته مې دا خواست دی چې یاره تاسو د هغې ځای پولیس چې کوم د هغوی سره کانټیکټ ساتئ او د هغوی ته په لاس ورکوئ. دا کومې زنانه چې تاسو ته ښکاري دا هم د پولیسو نیولې دي، داسې نورې هم شته. مهرباني وکړئ دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګري هم ترې عبرت واخلي. ډېره مننه چې هر چېرته هم یا خوشحاله او آباد لره. نو راکړئ مال اجازت پرې الله.